د دوحې دریمي غونډې په اړه د ملا هی.بت تازه او نوی خبرداری. دوحې دریمه غونډه کې د ګډون پریکړه به د طالبانو مشر کوي، خو د غونډې جوړونکو تعامل مثبت ښکاري. د طالبانو حکومت کې یوې سرچینې BBC پښتو ته وویل چې د دوحې دریمه غونډه کې د ګډون پریکړه تر اوسه نه ده شوې او دا پریکړه به په کندهار کې د دوی مشر هی.بت خونزاده کوي. دغه چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي زیاتوي د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت په دغه غونډه کې د ګډون یا نه ګډون د پریکړې واک نه لري. هممهاله افغانستان کې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په دغه ناسته کې چې اټکل شوی د جون میاشتې په 13 د 2 ورځو لپاره ترسره شي د خپل ګډون په اړه هیلمندي ښودلې او وایي چې د نړیوالو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوی غونډه په اړه پرون چهارشنبې خپل منځي بحث هم جوړ کړی و. د دغه وزارت دریم سیاسي ریاست مشر ذاکر جلالي په یوه اعلامیه کې ویلي د لومړي او دویمې غونډې پرتله د غونډې د جوړونکو او قربانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي او په وروستیو ورځو کې ګڼ پلاوي کابل ته راغلل چې په راتلونکو ناستو کې د افغان حکومت د طالبانو حکومت د ګډون زمینه برابره کړي. تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر محمد بن العزیز الخلیفي کابل ته تللی و او له ګڼو طالب وزیرانو سره له کتنو او خبرو وروسته یې د طالبانو حکومت ته په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې وه. د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال ملا عبدالغني برادر له دفتر خپره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي و چې نوموړی ښاغلي الخلیفي ته ویلي اړتیا ده د دوحې په څیر غونډه کې د دوی د حکومت دریځ ته درناوی وشي او خبرې یې واوریدل شي.